یو بل مسله اهمه هغه د اختر مسله ده. د اختر په ورځ مستحب اعمال دا دي چې انسان صفایي وکړي، ولمبې خوشبو استعمال کړي، نوي کپړې واچوي، او که نوي ورسره نه وي نو دا سړی دي داسې صفا کړي، اسري دي کړي چې د نوي په شان دي کړي. او دا هېڅ اوچت اخلاق نه دی او نه اوچت خوی دی چې بھئی زه په روژه کې زه په اختر کې هم زړې کپړې استعمالوم. او که بخیل دی نو بیا خو بیمار دی، بیا خو به موږ نه پوهېږو. دا ورځ د خوشحالي ورځ ده، دا ورځ د پاکو کپړو د نوو کپړو ورځ ده، دا ورځ د خوشبو د استعمالولو ورځ ده، دا ورځ د صفایي او د خرچې کولو ورځ ده. د مستحب اعمال دي. په ساخ مونځ د اختر مونځ د هغه ټیم کې روا کېږي، کوم ټیم کې چې صلات الضحا روا کېږي، اشراق هغه وخت چې په دغه ټیم نه دا شروع شي، معروف طریقې دی. او د دې لپاره الحمدلله ما ځان له درسونه کړي دي، هغه واورئ. بلوغ المرام درسونه هم شته او خاص درسونه هم دي د اختر مسایل او آداب، هغه وګورئ په یوټیوب کې، په انټرنیټ کې یا میموریانو کې چا سره وي د ملګرو نه یې واخلئ. او یو مستحب عمل دا دی چې عیدګاه ته ځي نو اول کجورې وخوري، د دې لپاره چې دا خبره یقیني چې وایي ګوره زما روژه نشته. کجوره به وخوري، خوله به خوږه کړي، او کجوره سنت طریقه دا چې طاق عدد به وخوري، یوه، درې، پنځه، داسې. سنت طریقه دا چې به کومه لار لاړ شي بیا په هغې مه راځه، په بل باندې راشي. وایي دې دپاره چې د لارې ګوایانې ورکوي. چا علماو دا حکمت ذکر کړی وي دې دپاره چې دا مسلمانان دي چې په دې ډېرو لارو ځي راځي نو چې د کفر د دنیا ته هم پته ولګي چې بهی نن د مسلمانانو څه ده، اختر دی، نن یې خوشحالي ده چې ښه ښکاره شي، ځکه چې په هره لار باندې به خلک ځي راشي. په هغه ورځ مباح کارونه هغه چې د خوشحالي هغه جایز دي، خو چې حرمت ته ونه رسي لکه ټنګ ټکور شو، او په سحره پورې کېناسته و بیا سحر مونځ نه وي او ماسپښین نه وي او مازدیګر نه وي، دا قسمه خوشحالۍ زموږ شریعت کې نشته. خوشحالي شته، خوشحالي د شریعت په حدودو کې دننه ملګري پسې لاړ شه، خپلوانو پسې لاړ شه، واړه خپل وباسه، چکرې ولګوه، هېڅ خبره نه. خو دا سندرې، دمان، ټنګ ټکور نه دا نشته. دا ابوالوز راته یو کس لیږه، څوک یې یادو، یو کس یادو چې ډېر مالدار دی، نو هغه ویل چې د دې اختر له ډمان یو دوه درې راوستي، د ملک نه به یې راوستي، وی په هغه پروګرام باندې 80,000 لکه 80,000 لګوي. دا د اختر کې چې د سجي کې به یې ډېره کې یا په اشتراک کې سجي کې به دا ډمان چې دی نو هغو ته فن وایي که نه، خپل فن به راښکاره کوي چې موږ د دې قبیلې خلک یو، داسې یو. و دغه کس ته دا ووایه چې 80,000 ورکوي، 80,000 ویل ته یو غریب دی او هغه د کور چولی بند نه کوي، 80,000 ورکوي، نو دومره فریادونه به وکړي که ستا جیب کې 10 رالي یا به درنه موالي. او دې ډمانو دپاره کله یې د دغه دپاره پروګرام جوړ کړی د لطیفې چې مې راوسته، د هغه پکې د روح وایي خلک به خندوي، د دې دپاره دا خلک راجمع کېږي. دا خوشحالي شرعي خوشحالي نه ده. شرعي خوشحالي وخانده، ملګرو سره کښېنه، ګپ ولګوه، سازت کوي، هېڅ خبره حدودو کې دننه. بیا دا خوشحالي په شریعت کې نشتي، ټوپک راواله او ډزې کوه، کلاشنکوف راواله او هوایي فایرینګ کوه. ډېر پکې مسلمانان مړه شوي دي، مړه شوي که نه دي، دا نشتي. دا ناروا ده، دا خوشحالي دا حرام دي. اختر په ورځ ماشومانانو له د عیدي ورکول، پیسې ورکول، دا ثابت دي د پخواني زمانې نه، نیکانو خلکو نه دا ثابت دي. دا خوشحالي د ماشومانان پرې خوشحاله شي. اوس د هغه ماشومانانو د الله مل شي چې داسې مشران پرې اورېدلي چې هغوی ته به موږ څه نشو ویلی. خو دا د مشرانو نه زیات ماشومانان خوشحالي، نو په کار دا دی چې څومره ماشومانان خوشحالولی شي دومره خوشحاله که. څه خوشحالي هغه ماشومانان دې ورځې ته او دې اختر ته، نو ټیم په خوشحالي کې کمی مه راوله، ته ولې د خوشحالي
دا وله دوچنده کا دغه شان ښځې دې ته خوشحالۍ د هغوی خوشحالي دوچنده کا هغوی له خرچې ولېږئ پرېږدئ چې خرچه وکړي هېڅ خبره نه کله که ډېره وکړي ته ورسره حساب کتاب ډېر ټیټ مه کوه بله ورځ مې دومره در لېږلی وه بله میاشت مې دومره در لېږلی خیر دی که لږه ډېره وکړي اختر دی پرېږدي خوشحالي مور پلار له خرچه لږه ډېره ولېږه پرېږدي چې د سپین او دا مشران هم په دې اختر کې ښه خوراک وکړي او ښه وګرځي او ښه چکري ووایي څومره چې د خوا او شا خلک خوشحالولی شي دومره یې څه که دومره یې خوشحاله که الله به تا خوشحاله کړي په دنیا کې به دې هم خوشحاله کړي او په آخرت کې به دې هم خوشحاله کړي چا ته زړه کې سم وساته معمولي کې د چا څه ورانې راغلی اوس ته ورته ټلیفون وکړه ته مخکې شه حدیث موږ سره تېر شوی د بخاري کې وایي غوره پکې کم یو دی چې اول سلام واچي ته ځان هغه غورو کې واچوه ته ورته ټلیفون وکړه اختر دې مبارک شوی پلانې دې باندې به ته درونه ښکاره شي والله خو د درنو په نظر کې اوس که ته سپک یادې چې یاره هغه سپک راته وایي چې دا کار دې ښه ونه کړو نو هغه په دې څه پوهېږي په دې څوک پوهېږي په دې خو درانه پوهېږي درانه به دې صفتو کې پلانې ډېر دروند کار دې وکړو نو اختر د خوشحالو موقع ده ښه ښکلي د خوشحالو دپاره یې تېره کوي رب العالمین دې دا اختر د دې امت دپاره د مسلمانانو دپاره د الله د خوشحالیانو ذریعه وګرځي رب العالمین دې کم چې غریبانان دي او په هغوی غمونه دي یا په چا غمونه دي یا په خفګانونه دي الله دې د هغوی غمونه او خفګانونه ختم کړي چې به د اختر په خوشحالو کې شریک شي کم مسلمانان چې په جیلونو کې دي الله دې رازاد کړي چې په دې خوشحالو کې شریک شي کم چې بیماران دي الله دې ولې روغ صحت ورکړي چې په دې خوشحالو کې شریک شي او الله دې په دې امت باندې په دې امت محمدیه باندې دی الله بار بار دا خوشحالیانې راولي او الله دې دا روژه زمونږ په ژوند کې بار بار راولي بیا رب العالمین دې دا روژه داسې ختمه کړي چې الله زمونږ نه راضي شوی الله دې دا روژه ختمه کړي داسې چې د روژې د آخرنۍ ورځې نه نور ډوب شي او رب العالمین د طرف نه اعلان شوی چې پلانې زوی د پلاني دیم د اور نه آزاد کړي الله دې دا روژه داسې ختمه کړي چې زمونږ نوم په جنتیانو کې لیکلی شوی رب العالمین دې زمونږ هغه ټک خطا عبادتونه دې الله قبول کړي زمونږ هغه تراویح زمونږ هغه تهجد زمونږ هغه تلاوتونه جوماتونو ته راتله درسونو کې کېناسته دوره کې کېناسته حدیثونه اورېده د قرآن درس اورېده الله دې هغه ټول قبول کړي او رب العالمین دې موږ له پر روان ژوند کې توفیق راکړي چې الله ډېره ښه بندګي وکړو دا ته فایده ذکر کوم ګورئ که ته غواړې چې ستا د روجې الله قبولي کړي دي او که نه د دې نه بد ژوند ته دې ګوره که ژوند دې ښه شوی او ښه کېږي د هغه حالاتو نه کوم چې روجې نه مخکې وو نو بیا دله زیری درکوو چې انشاءالله روجې دې قبولې شوي دي او که بیا واپس شوې او د روجې مسلمان وي او عمل دې کته روانو بیا نو پوه شي چې هغه روجې د الله نه دې قبولې کړي او تا بناوټي غوندې کار کوه عادتي نه قبلېږي او که حالت دې ښه شوي مخکې به دې څلورو لمونځونه کول بس پنځه کې تهجد ورسره هم کې درې روجې نیسي میاشت کې نو ستا دپاره زیری دی چې الله ستا عبادت قبول کړی کله چې الله عبادت قبول کړي که نه نو بیا په هغې پسې د نورو عبادتونو طاقت ورکوي او چې کله قبول نه کړي نو د هغې نه به دیم حالات بیا په کته راځي نو تاسو د تهجدو سره عادت شوي تراویحو سره دا مه پرېږدئ 2 رکعته کوئ خو مه یې پرېږدئ سحر مانځه نه لږ مخکې راپاسئ نیمه ګنټه مخکې راپاسئ ویتر هم کوه یو 2 رکعته 3 رکعته مونځ هم کوه د قرآن د تلاوت سره عادت شوی صحیح دی چې هغې هم ربی نشي کولی ډېر لږې که خو پرېږدی یې مه په صدقو عادت شوی مسلمانانو غریبانانو تپوسونه دې کړي دي په روژه کې دا پرېږدمه بوزه کې هم د هغوی تپوس کوه خوالی زه راځه او د دې عبادتو سره ځان تړلی ساته درس کې به کېناستې ډېر به شوق دغه شوق به بوزه کې هم برقرار ساته او چېرته ګوره داسې الله دې داسې نه کړي او داسې نه چې ګوره په هغه کسانو کې چې درس هم دې دپاره کښېني چې مړه د روژه پې تېروو ټایم پاسې کوو ډېر بدبخته خلک دي
هغه مؤمن خو درس ته کینی خو د عبادت په نیت کینی چې الله به دې اجر راکړي نو دا درسونه د بیا په بوزه کې مشتي خپل هغه جوش او جذبه هغه قشم برقرار ساتي الله دې کم مسلمانان چې په قبرونو کې پراته دي او د روژه د هغوی په نصیب کې نه رب العالمین دې په دې مبارکه میاشت کې په هغوی باندې هم د رحمتونو بارانونه راووروي او رب العالمین دې د هغوی نه راضي شي او الله دې د هغوی د قبرونه د جنت باغچې دي ته الله جوړي رب العالمین د هغوی په قبرونو کې په امن او امان کې او من کې که د چا په ژوند کې بیا دا روژه نه وي نو رب العالمین دې دا روژه د هغه دپاره یو خصوصي روژه وګرځوي او که د چا په ژوند کې وي نو الله دې ورته موږ روغ ورسوي او الله دې موږ ته روغ راورسوي د بعض مسایل د اختر سره تعلق ساتي او دغه شان په اختر کې دا یو بل خواله تللی د کشر له پکار چې د مشر خواله ورشي خپلوانو ته پوښتنه کول یو بل ته ټلیفونونه کول د خوشحالۍ ورځې دي وکړئ رابطې ښه ډېرې رابطې وکړئ او په کلونو کلونو چې د ورسره ورانه د هغه سره هم رابطه وکړه دا السلام نن سبا خو د خیراتي ټلیفونونه راوتي دي خیراتي پېژنې ایمو یو بل کوم میسنجر او درې واټساپ څلورم زین چې پرې شي ټلګرام شپږ شو اوومه پرې هغه ډالري چې ورته وایي په 35 په 30 شله باندې څوک دغه دي اته شو نهمه سکایپ شو چې په دې دومره خیراتي ټلیفونونو کې هم تاسو رابطې نه کوئ که نه نو بیا زه بله څه طریقه وښیم تاسو ته ښه رابطې وکړئ موږ دغه نه وایو چې هغه څه کوي څه نه کوي ته خپل ستا معامله وایي ته څومره اوبه وکړي حدیث کې راغی حدیث کې راځي یو سړی راغی په رسول پسې ویل رسول الله خپلوان مې دي زه ورسره خپلولي ساتم خو هغوی نه ساتي اورېدلی هم دی که نه دی رسول صلی الله علیه وسلم ورته که ته داسې نه الله ستا مرسته کوي او ته داسې کار کوي چې لکه د دوی په دې خولو کې دې خاوره ور واچوله ته په دې خپل کار واوسه ته به دې ته نه ګورې چې هغې اوچتوي که نه اوچتوي دې څه پته لګي څوک یې اوچتوي که نه اوچتوي ته به د اول نه دې ته ګورې بیا خو زه تا سره هم رابطه نه کوم ځکه ستا هم پته نه لګي چې اوچتوي که نه اوچتوي د دې هم پته نه لګي د هم پته نه لګي دا خو څه خبره نه شوه سینې خپلې کولاو کوي پراخه کوي مؤمنانو ته رب العالمین به په تاسو رحم وکړي موږ سره حدیثونه ډېر تېر شوي دي الله په چا رحم کوي چې څوک په انسانانو په مخلوق باندې رحم کوي الله پرې رحم کوي نو دا د خوشحالو ورځ ده د مبارکیانو ورځ ده دلته یو بله مسله د عیدګاه کې دا یو بل له غاړې ورکول او په دغه ځای کې د مبارکیانې ورکول دا ناروا دي عیدګاه کې دننه عیدګاه نه چې راوځي 100 پیرې غاړه میلاو کوي 100 پیرې خو د عیدګاه نه راوځه بار ته بعضو زمونږ د بعضو ملګرو ښه محققینو دا خبره کړې ده چې په اختر کې دا داسې ویل چې اختر د مبارک شه دا بدعت دی او دغه شان غاړه میلاول دا بدعت دی خو دا د هغوی کمزوري خبره ده دا خبره دیزې پورې صحیح ده عیدګاه کې دننه کول ناروا دي دا صحیح خبره ده خو بهر دا خو د هر قوم عادات دي موږ پښتانه چې یو بل سره غاړې میلاوو دې ته څه عبادت خو نه وایو که نه او بدعت په څه کې راځي عباداتو کې راځي په عاداتو کې خو نه راځي اختر دې مبارک شه مطلب څه دی الله دې په اختر کې برکت واچوه او دعا ده هېڅ خبره نه وایي صحابه کرامو به وایي چې تقبل الله منا ومنکم شهیده دا ویل ډېره غوره ده خو صحابه کرامو خو هم یو دعا کړې ده په دغه شان عامه نو په دې کې څه حرج نشته که څوک دا وایي چې اختر دې مبارک شه یا غاړه میلاوئ او د بعض ملګرو سختي کړې ده خو داسې بې دلیله سختي ده حدیث پورې صحیح ده چې عیدګاه کې دننه خیال هم کړی که نه دواړه به د یوې دیرې نه راغلي د یوې نه خو چې امام سلام وګرځوي دوی به یو بل ته داسې خواږه شي په خیر اختر دې مبارک شي روژې ته راوي لکه بهر ته وځي چې څه کوئ کوئ تاسو اوس یو بل نه ولیدلي په دې دروازې یو ځای راننوتو ها او اوس داسې شو لکه یو بل چې نه یې لیدلي
نو که غاړه میلاوې موږ د باندې رد نه کوو لاړ شه بهر یې میلاو که دیره کې میلاو که کور کې میلاو که خو په جومات کې دننه یا په عیدګاه کې خلک اکثر خلک خطبې ته پاتې شي که نو هغوی په خطبه پوه نه شو بل ټولو ملګرو ته دا نصیحت کوم ګورئ د الله نه ویرېږئ عیدګاه کې د کیمرې استعمالول او ټولو خلکو کیمرې راویستي دا ناروا کار دی بغیر ضرورته دا تصویران دا ویډیوګانې دا ناروا دي ګورئ او بیا عبادتونو په وخت کې دي کې ریاکاري دننه راځي لیدلي هم دي که نه هم دي که دا هم نه لیدلي نو بیا تاسو سترګو ډاکټر ته رجوع وکړئ دومره تنګ کړي وو دومره چې دې خلکو به سهار یې الله به دې څه تپوس کوي عبادت ته دوی نه پاتې نه شو که نه د هغې کې دا سپین ږیری هم ولاړ دی هلک هم ولاړ دی کشر هم ولاړ دی مشر هم ولاړ دی او دا کیمره تاویږي داسې دا جي د سعودي عرب د اختر مونځ دی او دا جي عیدګاه ده او دا جي فلانې ځان یې رپورټر جوړ کړی د ټي وي کښېنه لږه کښېنه ها نو تا به ځان پټ کړی دیسي کولاو کښېناستی نه شي کولاو کتی نه شي سر اوچتولی داسې نه شي ځکه چې ویډیو کوو تا به کیم راولي شي داسې نو تا به څو سر داسې ټیټ نه ولګه کښېنه بې شرمه کښېنه څه حیا یې زده که څه ادب یې زده که دلته خلک الله یادوي دلته خلک راغلي مانځله ذکر او اذکار له چې مونځ ختم شو د دې عیدګاه نه اخوا وځو بیا چې څه کې کوه خو دې دې خو لږ احترام او قدر وکړه که نه زما امید دی چې دا کم چې ناست دوی کې به څوک داسې نه وي بعضو ته به داسې راځي مخکې به څه قیصه کړي زما امید دی انشاءالله چې دلته کم دوی که چا نصیب شوي دي هغه شوي دي خو بیا ډېر احتیاط کوئ دا شان کم ملګري چې دا پروګرام اوري یا ګوري هغو له هم پکار چې احتیاط وکړي دا د دې عیدګاه خو د مونځونو ځای دی د الله د یادولو ځای دی او موږ پکې لګیو تصویران وباسو دا ښه کارونه نه دي الله دې په موږ باندې خپل خاص رحم وکړي